second lecture راځو مایکروسافټ ورډ ته اگین شروع کوم اصل کې ډیر د کلپ بورډ نه فونټ پیراګراف اینڈ سټایلز ایډیټینګ ته راځو او د دې کمانډ نه موږ سٹارټینګ کوو نو نمبر 1 موږ سره هوم کې کلپ بورډ دی پای کې کټ کاپی فارمیټ پینټ اینڈ پیسټ سپیشل کمانډز دي دې ته راځو نو ګوره که چېرې زه کټ کاپی ډېر سمپل کمانډز دي مطلب یې دا دی چې یو ټیکس کټ یې کړمه د یو ځای نه بل ځای ته یوسم نو د هغې دپاره کټ استعمالوو لکه مثال زه ورته ولیکم چې زیکس آف آی ټي ایټسټرا داسې مې ولیکه کټ کې ناست دی سو مالنګ سو وګوره دې ځای نه دا کټ کا وګوره کټ او چې کوم ځای دی تاسو وړئ نو بس هماغه ځای ته پیسټ کا بس دا لیکل کوم ځای کې پراته دي دا کلپ بورډ کې پراته دي پیسټ یې کا هلته کې ډېر او نه دې ځای نه کټ کا اخوې کا او زه غواړم واپس یې خپل ځای ته یوسم نو بس هلته پیسټ کا دې ځای نه یا انټر سره ډایرکټ انټر وګوره انټر سره لاندې بره یو ځای بل ځای ته وړئ تاسو انټر سره لاندې راځي او بیک سپیس سره به راځي داسې هم کولی شئ اصل کې تاسو نو دغه ګوره موږ سره کټ وغیره دا لیکل ما د یو ځای نه ګوره دې ځای نه کټ کومه کټ او چې کوم ځای ته تاسو وړئ نو هغه ځای کې تاسو لوکیشن ځای ورته وښایه او هلته کې یې پیسټ کا نو تاله به اټومیټیکلي درکړي نه زه ورته یم چې بهی ما ته دا دې په خپل ځای پراته وي خو د دې ما ته کاپي راته راکړه ډوپلیکیټ تکرار کراته دا نو دا بس دې ځای نه کاپي کړم او د کاپي نه بعد وګورئ کنټرول سی او دغه شارټ کټ هر یو تاسو له درکړی دی او د هغې نه بعد چې کوم ځای ته م راځئ نو پیسټ باندې کلیک کړه د هغې به تاسو له اټومیټیکلي یو کاپي دله درکړي وګورئ پیسټ به راشي دې ځای نه د هغې به تاسو له یو کاپي درکړي ډېر نو مطلب مې دا دی که چېرې تاسو سره دغسې دا پیسټ کول غواړئ نو د دې لارې نه وګورئ دغه ټول که تاسو یو پیراګراف فلې نه لیکلی دې ځای نه وګورئ که تاسو سره دا پیراګرافس وي دا زما پیراګراف دی اصل کې ډېر او زه غواړم چې دا ټول پیراګراف دا بل ځای ته یوسمه دې ځای نه نو یا به کټ کوم او که نه دا دې په خپل ځای پروت وي او بل ځای ته راشمه نو دا ټول پیراګراف به تاله درکوي ډېر نو دا د کټ کاپي او د پیسټ کار شو یاد ساتئ کټ او کاپي هلې کار کوي چې تر څو پورې تاسو پیسټ نه کړئ دا په یو بل باندې انحصار کوي او داسې قسمه کمانډس ته مونږ اټومیټیو کمانډس ورته ویلی شو ځکه داسې کمانډس په یو بل باندې انحصار کوي ځکه ورته اټومیټیو کمانډس ورته ویلی شي او یاد ساتئ چې دا کټ او کاپي دپاره تاله سلیکشن انتخاب دی نو ګوره دا بالکل یو چین دی په یو بل باندې انحصار کوي او بس یو کمانډ چې هغې ته فارمیټ پینټر ورته ویلی شي فارمیټ پینټر ګوره که چېرې زه دې ځای نه یو ټیکسټ والم داسې زه ورته ورکوم سې زیکس آف آی ټي او دلته ما لیکلی سې فار ایگزامپل کمپیوټر انسټیټیوټ آف انفارمیشن ټیکنالوجي دا دې ما سره کمپیوټر انسټیټیوټ آف انفارمیشن ټیکنالوجي دا څه ورکومه نو که چېرته څه کلاس دی ورډ ورلډ که ورډ ورډ نو ګورئ زه دې له سایز زیاتومه دې ځای نه او داسې بولډ کوم یې دې ځای نه وړې یو رنګ ورکوم داسې یو کس ماته وایي چې دې له د کم رنګ کم سایز ورکړی دا په دې لاندې ټیکسټ باندې مو واچوئ اپلای کا نو زه به دا برش راوالم او په دې باندې به یې داسې راکاږم اصل کې ډېر بس ٹھیک ہے نا نو چې کم رنګ کم هر څه تا بره ورکړو هغې دې لاندې له م ورکړو او که نه تاسو غواړئ چې دا څنګه دا دي دغسې دا م راته راکړه نو دا انتخاب که دې ځای کې او دا برش تاسو سره دا په دې باندې د پاسه داسې راکاږه ریلی سمپل نو ګوره دا برش ما دې نه راواخیستو نو په یو بل باندې دا کلر اصل کې اپلای کوي فارمیټ پینټر صرف او رنګ سره صرف کار دی نو لیکلو سره کار نشته دی او شارټکټ یې څه ده کنټرول شفټ سی نو ګوره که دې ځای نه زه کنټرول شفټ سی کړمه نو په دې باندې به څنګه اپلای کوې کنټرول شفټ وي
کنټرول وی کو کوم نو پیسټ کیږي وګوره پیسټ نو کنټرول وی د پیسټ لپاره دی او کنټرول شفت وی چې کوم دی د فارمیټ پیسټ لپاره دی اصل کې دی نو وګوره کنټرول شفت وی ایټسټرا او کنه زه دا لیکل دي زه نه کاپی کما او زه دلته کې راولم نو کنټرول وی سره به زما لیکل پیسټ کیږي فارمیټ نه نو که تاسو صرف دا رنګ ته رالې او په دې باندې اپلای کول غواړئ نو زه به دا اول کنټرول شفت سی به کما او چې کله کنټرول شفت سی کې د انتخاب کړئ سه نه نو بیا دا کنټرول شفت وی باندې د اسیو باس کنټرول شفت وی دا یو ایزی او اسانه طریقه ده اصل کې ډیر کنټرول شفت وی بیا پیسټ سپیشل تراشه یا پیسټ ډیزاینو کې یا ډیزاین بیا د پیسټ سپیشل طریقې دي د پیسټ سپیشل طریقې تاسو له درکې اها ورس پوسټ نه شو کولای چې فند اورس د څه پوسټ باندې دا د برش پوسټ خپل د شارټکټ استعمال نه کوو او فند یار سي ورسره یو شی سیم شي لکه چې مخکې دا وکړه دغه صرف کلر چینج شو کنه کلر یو شی شو خو فند یو نه کنټرول شفت ګوره دا او په دې راوچ دا سټولرز یو شن شي صرف او صرف دا یو کمانډ دی نشي دا اپلای کولی لکه دا ټول اپر دی نو دا ټول تعالی سمپل درکل بس نو هر څه به تعالی اپلای کوي کلر فونټ سایز بولډ اټالیک انډرلاین هر څه ټول به تاسو له یو په یو درکوي صحیح دی فارمیٹ پینٹر 1000 دفعہ تو کہہ چکا ہوں میرے بولے پرساد فارمیٹ پینٹر اگر فارمیٹ پینٹر کنٹرول شفٹ سی بیا ویڈیو نہ کوي کنه ویډیو کر سشته دي اجو بھائی پیسٹ سپیشل تراشه پیسٹ سپیشل کی تاسو له د پیسټینګ د پیسٹ کول څه ته ویل کیږي پیسٹ ان خلاول ته وی کنه تاسو دا کاندیدانو د لولې بینری کنه یو ځبل ځای ان خلو کنه پیسٹ نو تاسو دا غي سپیشل طریقې دل درکې نمبر 1 نظم ایچ ټی ایم ایل فارمیټ او بل دی دو جوړې اپشن دي اصل کې سوای دا یو نه بیچاره نظر اعظم اصل کې ایچ ټی ایم ایل فارمیټ ان ان فارمیټډ یونیکوډ ټیکسټ اعظم دی ځکه چې ایچ ټی ایم ایل فارمیټ څه ته وي او ان فارمیټډ یونیکوډ ټیکسټ ته وي یاد ساتئ دا زیات کړ تاسو د ویب پاڼې نسې لیکل راړې کنه او تاسو غواړئ چې آیا دا غي په شکل کې راوستل غواړئ یا دا غي په شکل نه راولې اصل کې مثال تاسو درکم لیټس سی ډیر زبردست مثال درکوم زرا اعظم یو انټرنیټ ویب پاڼې ته دې راځم او دې ځکه سه فار ایگزامپل زس نوټس دی انټرنیټ باندې او زاغه نوټس غواړم چې ریولم زه داس ما سره یو کس دوی چې ګوره دا نوټس دی دا د انټرنیټ پاڼې نه ماته مایکروسافت ورډ ته راولا سو ګوره دې ځکه زه وته کوم چې سه فار ایگزامپل د ورډ 2007 باره کې ماته انفارمیشن راته راکا د ورډ 2007 باره کې وګوره دا ما سره دیتا HTML فارمیټ دیتا HTML فارمیټ دیتا وي HTML فارمیټ HTML هایپر ټیکسټ مارک اپ لینګویج وته وي هغه لینګویج هغه پروګرام چې پای کې ویب پاڼې تیاری کې نه ته موږ HTML وته وی دي شو دا یو لینګویج دی یو قسم دی یو سافټویر تاسو ته وایي فلحال نو ګوره زه غواړم چې سه دا لیکل زراول ما دا لیکل زدي سره رائټ می کلیک او دا می کاپی ک ما د کسي بس عمده قصي ما ترا ک مایکروسافت ورډ کی نو که تاسو عمده قصي پکار وی نو تاسو براشه پیسټ سپیشل تا او دې ځکه بتاو سواله HTML فارمیټ پواله دا به دې سنو کې بس وګوره عمده قصي بتا سره درکې HTML فارمیټ نو مطلب می دا دی چې څنګه تاسو په دې کلیک کینا نو ګوره ډایرکټ تاسو مغازه ته بوزي اتوماتیکلی څنګه چې تاسو پای کلیک کوئ تاسو بل ته بوزي دا چې تاسو په دې باندې کلیک کینو ډایرکټ کوم مغال ته بوزي او مغال لینک کوم تاسو ته موجود دی ډیر یو ویل سی ناو اوس په تاسو ګوره تاسو اتوماتیکلی مغازه ته بوزي یا چاریو باندې تاسو کلیک کوئ ډیر کلیک اینڈ دین دی اتوماتیکلی تاسو ته بوزي اوس په تاسو خلاص کی تاسو بوګینه ډیر دې ته وی HTML فارمیټ دې ته ویل شي اصل کې ډیر نه ما د کسوي چې عادي حالت کرا کله څنګه چې مایکروسافت ورډ کی زبراشم پیسټ سپیشل تا
او زبراشم دیزه نا unformatted Unicode text پوالا ما Unicode اصل کی وی د پښتو یا د نور لینگویج کم پښتو اردو دری دیتا مونږ Unicode text وته ویلی شو. This is called Unicode. نن زه ته چې وګورئ ما ته غزي خلاص کوي څنګه چې تاسو ال تکلیک کنا نو تاسو ته ورقه نن زه غواړم چې مړه بس سمپل عادي حالت کې راته راولا HTML فارمیټ کې راته مرا کوا لکه څنګه چې ته مایکروسافټ ورډ کې د لیکل ګوري کنا همدا غسی راته راکا نو سبا کما ډیر سمپل را بشم دې زنه پیسټ سپیشل تا او دې ځکه بس کما unformatted Unicode text په والا مدا وکې کم عادي ټیکسټ نه به تاسو کلیک کول شي او نه تاسو یو ځنه بل ځای ته بوتلی شي نو ګوره مطلب دا دی چې تاسو ته یو کس وی چې څنګه ما سره په دې ځای کې دی عمدغه سره تراکا نو چرته برازه پیسټ سپیشل د براشه او دې ځنه به HTML فارمیټ والے او په تاسو ته وی چې بھئی عادي حالت کې را تراکا نو unformatted Unicode text باندې به کلیک کوو دا به کې نو عادي حالت کې به درکې په دې کې به تاسو سره عکسونه آبجیکټ یو سیستم تاسو نه راځي اس فارمیټ اس په ناراضي دي سره صرف او صرف سمپل ساده ټیکس پستا مایکروسافټ ورډ ته پیسټ کیږي بډیر دا سیمونګه بیا پیسټ سپیشل کې اوسو آپشن نوٹ دی فارمیټډ دې دوه تو ګوره شاباس فارمیټډ ټیکسټ RTF rich text format او بل unformatted text دی مو سره formatted text او unformatted text اصل کې سره پر استعمالي یو څه کار دی ما سره ډیر لیټس سی ګوره کچرتا سو These are cyclical comma زاد اور کم جسے Microsoft Word 2007 دانی ہوتا ورکو او دا میں دیزے کہ روخانہ کلک بولڈ میں کدیزے نا دا میں بولڈ کو اس دا سا انتخابوں میں دا کاپی کوم دلتا کاپی اگر دا میں کاپی کو ما تا کسوی چھ بھئی آدھی حالت کی ما تا لیکل راکا چپائے بائن دا بولڈ افیکٹ نوی دا روخانہ نوی تاثرہ آدھی حالت کی ماترا کا نو پیسٹ سپیشل تبراشے او دل دا بتاسو unformatted text پوالے او دا بدیزن اوکے کے پاس آدھی حالت او کنسا غوارم چی امدہ غسی بولڈ روخانے راترا کا نو پیسٹ سپیشل تبراشما او formatted text دا بوالما او دا بزوکے کم باس دیتا وی rich text RTF دیتا لیکل لکنا دیتا اصل کے rich text format دا ویڈیو نے بیولی کیتا زوان سر اس میں لکے آسان دے rich text آغا text تویلی شی آغا لکلو تویلی شی کم چتا رنگ اپلائی کڑی وی بولڈ کڑی دی وی ایٹیلک کڑی دی وی انڈرلائن کڑی دی وی دا غطولو تا اصل کی مونگا rich text format وتا اصل کی ویلی شو rich text format وتا اصل کی مونگا وائی نگر رانی ایزی میتھڈ دے آسانہ طریقے دا کتاسو بیا او مغاسی لکل آدھی حالت کے غوارے بیا پیسٹ سپیشل تراشا او بیا دیزن unformatted text او دا دیزن اوکے کا آدھی حالت کے تاسو ٹیکس درکا بیا راشی دیزن پیسٹ سپیشل تا یو دو کمانڈز نور دی چاہے تا پکچر ونڈوز میٹا فائل and picture enhance میٹا فائل موسر دا مائکروسافٹ ورڈ کے دو قسم آکسون دی دا یو تا پکچر ونڈوز میٹا فائل او بل تا پکچر انہینس میٹا فائل پکچر ونڈوز میٹا فائل دیتا مونگا اصل کی کلپ آرٹس وطویلی شو کلپ آرٹ دا وطوائیو دیر ٹھیک ہے نا دیتا مونگا کلپ آرٹ وطا اصل کی وائیو او دیتا چکم دی دا پا ڈیجیٹل کیمری باندی چی سونا فوٹوز اتی کنا یا تاسو فوٹوز استی بھی و تاسو رابستل غوالے نو آغا مونگا آئیتا مونگا انہینس کوئی خواب دیر زبردست چکم فوٹوز تاسو پا ڈیجیٹل کیمری باندی استی نو دیر آغیتا مونگا انہینس پکچر انہینس میٹا فائل ہوتا وائیو اور چکم اکسونا تاسو پا لاس باندی جوڑ کری پا برش باندی نو آغیتا ونڈوز میٹا فائل ہوتا ہوئی دا بتا سرستو مائکروسافٹ ورڈ اوبین گو رہے تاسو انسرٹ کے تاسو رو گو رہے دیزے کی یو کلپ آرٹ تا یو پکچر دا اکس نا دے کزدر تراشم دی ڈاکومنٹس تا دی پکچرز تا سیمپل پکچر لکا دا پلاس ندی جوڑ شوی رو دا خود پر ڈیجیٹل کیمرا سر ہوتے دے اصل کے دے دا پلاس جوڑی دی نشی او یو دا سی اکسو ندی چاہا پلاس جوڑ شوی دی اصل کے دے کزا کلپ آرٹ تو گو رمنا نا پلاس جوڑ شوی تاسو دے سلک منشن کوم خیمے تاسو تا کباون
come on dude وګوره دا موږ سره چې کوم دی فوټوز دي وګوره دا فوټوز دا وګوره په لاس جوړ شوي دي دې ته اصل کې وینډوز میټا فایل وته وي دا وګوره په لاس جوړ شوي دي په کیمرا سره نه دي دا نو ماته وایي چې موږ یو عکس هم دقسې راوستی شو یو ټیکس لیکل هم دقسې یو څه بل څه څنګه تاسو غواړئ لکه زه لیکم چې زیکس آف آی ټي داسې زه لیکم say for example look like that وګوره دا ما ته وسوي آیا دا ټیکس لکه دا عکس په شان یو ځای نه بل ځای ته وړی شم اف کورس فی الحال نه خو زه کولی شم چې یو ځای نه بل ځای ته یوسم دا عکس لیکل فی الحال ځکه نشم وړی چې دې کې زه څه کولی نشم ځکه دا فی الحال ټیکس دی ما سره زه به د عکس په شکل کې څنګه راولم دا لیکل نو زه به داسې کار وکړم اوس دوه قسمه عکس دي یو روښانه یو لږ خیره غوندې خیره غوندې مطلب دا دی چې تاسو ته پیسټ سپیشل کې به وګوره دې ځای کې که زه چېرته دې ځای نه سوکمه دا زه کاپي کړم او راشئ پیسټ سپیشل ته نو که دا واخست تاسو نو خیره به وي تاسو سره ټیکسټ او ډېر عجیبه مشکل دا وي چې وګوره دې دا دغه کمیت دا ټول یو بل کې ورننوځي داسې ډېر بد لګي دا څوک نه استعمالي دومره خاص دا د هغه پرنټرز دپاره دي چې کم پرنټرز زاړه پرنټرز دي ډاټ میټرکس پرنټر وته یو پرنټر یې مخکې به ملاوي دی چې د ډاټ میټرکس پرنټر وته ویلی شي اصل کې ډېر دې دپاره ده ډاټ میټرکس پرنټر تاسو به کر بالکل داسې رو به یو پیچول نه سبا خو لیزر پرنټرز دي ډایرکټ ورکړه ډایرکټ یې درو باسي بس एकदम دا د هغې پرنټرز دپاره نو زه ورته وایم چې آیا دا لیکل ماته روښانه دی راته پرنټ شي فریم وله ورکومه د یو ځای نه بل ځای ته وړمه زه پیسټ سپیشل ته به راشم دې ځای نه او زه به هلته پکچر انهینسډ میټا فایل به والمه او دا به زه وکې کړم بس داسې ډبل کلیک کې وګوره د هغې څونه پراپرټیز دي پکچر کې به وروسته تاسو وایئ وګوره دا سایز کم که دې ځای نه نو کراپ ته راشئ دلته ویډیو کې شته بیا تاسو وروسته وګورئ دا وګوره دا والی وګوره دا سایز ور داسې کم که کراپ که ختم یې کوله داسې ډېر وګوره څونه زبردست یو ځای نه بل ځای ته وړئ وګوره اوس وړی شي که نه د عکس په شکل کې وګوره داسې دې له څنګه ټایپ سټایل وله ورکړې داسې هر قسمه سټایل دې له ورکولی شي ډېر ویری سمپل وګوره دا مختلف قسمه سټایلز دي نو ګوره دا سټایل مونږ دې له ورکوو داسې ډېر لکه عنوان په شکل کې یو ځای نه بل ځای ته راوستی شي ډېر داسې نو مطلب مې دا دی چې کله هم تاسو یو ټیکس په دې سټایل کې راوستل غواړئ نو د هغې دپاره ډېر مونږ دا طریقه او دا میکینزم او دا میتډ اخلو چې بیا څنګه دا مونږ اپلای کوو هاو ټو نو چې کله مونږ یو لیکل د عکس په شکل کې راوستل غواړو سمپل پیسټ سپیشل ته به راشئ او پیسټ سپیشل کې به څو کې دی ځای نه پیسټ سپیشل کې به تاسو بس صرف دا پکچر انهینس میټا فایل والے که پرنټر د سره خراب وي نو بیا دا والا او که پرنټر د سره ټیکي شیشه ته باندې ماتوي so picture enhancement of file and then click on OK button بیا وګوره دا اضافي سپیسز دې نه ختم کې ډبل پې کلیک کړه په ده او راشي دې ځای نه سایز کې کراپ group and then do simple go back وګوره داسې بره لاندې ډاون ځکه دا سپیس ځکه ختمومه چې دې که ته سایز زیاتی کمی چې دا بیا تا سره یو شان سایز کمیږي او که سایز ته کم نه کړې نو دا یو بلکې بیا ورننوځي وګوره اوس که ډېر ورنږدې کوم څه مشکل یې نشته دی اصل کې ډېر ګورئ دونه هم څوک نه ورنږدې کوي ښه ٹھیک ہے نا ویری سمپل یو ګاټ گو فار دیٹ نو داسې وګورئ دې له سایز آبجیکټ هر څه ډېر زبردست لګې خیره کوئ داسې نو ګورئ برایټس کنټراسټ تاسو لیدلي که نه ډېر سمپل برایټ داسې ورکړي له خیره غوندې ښکاري داسې او د ټیکس نه لاندې ښکاري ډېرې طریقې دي موږ سره وروسته بیا تاسو بیا ته د عکس کې وایئ دا به پیج لیاوټ کې بیا دې ځای کې موږ سره شته د هر څخه نو مطلب دا چې دا لیکل هم زه دغه طریقې سره راوستی شم او وغیره وغیره نو برادر موږ اصل کې د پیسټ سپیشل خبره کوو لومبې خو ډایرکټ پیسټ و بس لیکل بیا ډایرکټ پیسټ ول او پیسټ سپیشل خو ماته ډېرې سپیشل طریقې راته راکوي چې آیا دا لیکل به تاسو څنګه پیسټ کوئ په کومه طریقې سره به کوئ د پکچر په شکل کې HTML فارمیټ HTML یونیکوډ ټیکسټ او ریچ ټیکسټ فارمیټ او څومره کمانډز دي نو چې هر یو کمانډ ته کې تاسو انتخابوئ نو کولی شئ ډېر نه ما دې د مایکروسافټ آفیس ورډ ډاکومنټ آبجیکټ په شکل کې راته راکړه آبجیکټ څه شی دی
object اصل کې ډېر کزه انسرټ تراشم نو پدې کې دا شیپ چې ما سره دی کنه نو دې ته اصل کې object وته ویل شي object دا object اصل کې ډېر it's my object to be نو زه لیکل دا څنګه به د object په شکل کې راولم نو زه به داسې کار وکړم چې یو فایل بس دې ځنه خلاص کړم که چېرې ما سره وي دې کې خو سم نشته نو زه به راشم say for example what is Microsoft Word لکه دا لیکل زه کاپي کوم او زه د object په شکل کې راولم په یو بل نوې ورقه کې راسي simple paste special ته به راشي دې ځای نه او ګوره Microsoft Word document object او دا دې ځای نه وکېږه بس وګورئ دا ډبل کلیک کړه داسې هغه لیکلو ته اتومېټیکلي ځان له په یو پیج کې ته خلاص کړي وګورئ لیکلم تاسو انتخابولی شي او ځینې بل ځای ته موړی شي او چې کله په تغیرات راولئ نو ډبل کلیک کړئ یو بل ډاکومنټ ستا دا ټیکسټ اتومېټیکلي وي سي درته ډېر که چینج پکې راولئ که هر څه ورسره کې ډېر نه نه ما دې د آیکن په شکل کې راته راکړه کیو می ایز ان آیکن object په شکل کې راکړه خو د آیکن په شکل کې ماته راکړه ډېر انسرټ ته به راشئ زه به راشم دې ځای کې وګورئ او سوري هوم paste special or paste special के Microsoft Word Office document object display as icon और भी अगर change icon icon वाले तगीरे change का नूम वाले तगीरे ज़रूर कम चीज़ word file icon any name वाले वर कोलिश दा okay का और दाम दीज़न okay का अगर माँ दा icon पर शक्ल किरा वस्तु कलम पर ये icon मान दे double click के हम दा लिखलो तब बता automatically रावली नो मतलब में दादी ची पेस्ट स्पेशल ओगोरे माला सोना स्पेशल तरीके रात राकी डियर्स सोना इजी मेथड्स मात राकी चीजें द आइकन पर शक्ल किरा वाला मा ऑब्जेक्ट पर शक्ल किदा निकल गोरमा HTML फॉर्मेट किरा वाला अनफॉर्मेटेड यूनिकोड टेक्स्ट किरा वाला फॉर्मेटेड टेक्स्ट किरा वाला अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट किरा वाला ओगोरे दा मुख्तलिफ तरीके दी डियर दा माला पेस्ट स्पेशल दा तरीके रात राकी लास्ट नंबर कमांड पके दन्ना यो बल कमांड चाहिए द पेस्ट लिंक एंड पेस्ट गोरे यो मिसाल तासु लदर कंपेयर गोरे के चरता ज Microsoft total notes मा सरी दिदा दा यो फाइल दे मा सरी के देर ज तेम देना दा लिकल कॉपी कोमा कॉपी और जो नए वर्क तराजम दल पेस्ट स्पेशल था दा पेस्टम का डायरेक्ट पेस्ट को बस पेस्ट आम पेस्ट डायरेक्ट नैसे वो आम पेस्टम का और लिंकम का चकले से पागा फाइल की तगीरात रावला मा मुस्तादी से की ऑटोमेटिकली तगीरात बसर राजी जब पेस्ट तराशम पेस्ट स्पेशल था और जब वो रदी से ना पेस्ट लिंक and then click on OK button. Paste link, pastem का, linkam का. दा pastem शू, हो linkam की. कज़ आलते के तगीरात को मदीज़े के दे फाइल के और दे ज़रूर कम जैसे for example Afghanistan history notes and chapter etc. नौकरे कज़ दे बल फाइल तराशमा आई के बाद ऑटोमेटिकली दस रहा तगीरात रहा है. और गोरे कज़ वापस दे फाइल तराशम ज़रूर कम चे no ज़रूर कम जैसे concept about information technology जो कलम से दे बल फाइल तराशम ऑटोमेटिकली दा टेक्स्ट पता सरा ऑटोमेटिकली रा विशेष सर डियर वेरी सिंपल अगर दा निकल रहा है कदी लसे दा साइज या तुम कम या दा रंग वाला बदलुम दा से ना दा दे कलर की वाच वदा से या एनी साइज वाला लग्जियात कदा से डियर यो बल कलर के अगर दिस एड का तराश दे बल फाइल ता अल दा बता सर ऑटोमेटिकली रा दा पेस्ट दी खुदा लिंक दी मा हां दा से नहीं की چې دې ځای کې لیکلو کې اول تراشي چې کم ځای نه تا لیکل کاپي کړي دي هغه ځای کې به چینج کې ستا په دې بل کې به سورس چې کم ځای نه تا لیکل کاپي کړي دي هلته به چینج کې ستا په دې پیسټ ډاکومنټ کې به راځي پیسټډ ډاکومنټ کې به راځي خو داسې نشئ کولی چې کم پیج کې کم ډاکومنټ کې تاسو لیکل پیسټ کړي دي او هلته تغیرات راولئ او چې کم ځای نه تا کاپي کړي دي نه نه دا یو سایډډ وي د یو طرف نه دا لینک چې کم دی دا د یو طرف نه کم ځای چې تا لیکل کاپي کړي دي هلته به تغیرات وکړي او په بل ډاکومنټ کې به هغه تا سره اټومیټیکلي را به شي درسره اوس داسې نشم کولی چې ورته دا لیکل ما پیسټ کړي دي او دا کوم چې سیف فار ایگزامپل پاکستان هسټوري نه چېرې مې نشي ورتلی دا لیکل ما سره راځي دلته نشي ځکه دا یو طرف نه دا چینجز کېږي
نو مطلب دا دی چې کوم ځای نه تاسو لیکل کاپي کړي دي نو د هغه طرف نه به تاسو سره چې کوم دی دا ډیټا به کاپي نه چې کوم ځای نه هلته به تاسو تغیرات وکړئ او بیا چې کوم ځای کې تاسو پیسټ کړي وي نو هغه لیکل به هلته تاسو سره اټومیټیکلي چینج کېږي به او لینک به وي د سره نو دا ډېر موږ سره اصل کې د پیسټ سپیشل دا پیسټ سپیشل کمانډو چې آیا دا پیسټ سپیشل څنګه استعمالو او د هغې څه کار دی موږ سره ډېر If you got any question about this command, you can ask me now. This. Acha. Let's see. Last one command. Paste as hyperlink. Let's see this one. आसान सी command, छोटा सा. Paste as hyperlink. Paste as hyperlink दे द पर इस्तेमाली की चे मुंगा यो command لکه هغې نه د یو فایل نه صحیح سره والو او بل ځای کې پیسټ کړو چې کله مې زه په لیکلو باندې کلیک کوم ما ته فایل خلاصوي هایپر وي د لاستې شکل ته لینک وي هغه فایل سره لینک یو ما راولي ډېر ځکه ورته هایپر لینک ورته ویلی شي یاد ساتئ هایپر لینک کمانډ به تا سره کله آن کېږي چې کله تا سره هغه فایل سیو وي دویم تا لیکل کاپي کړي که تا سره دا فایل که دا ته ډېر دې ځای نه کاپي کړي او ته راشي یو نیو فایل ته نو ډېر دا پیسټ هایپر لینک تا سره چرې نه آن کېږي never لومبي به ته فایل خامخا ثبت کې سیف کې دی ځان سره لکه اوس وګورئ زه دې ځای کې یو فایل خلاصوم داسې زه به دې ټوټل نوټس ته به راشم دې کې اوس نشته اوس به روغ پکې وګورئ دلته زه ورته ورکوم چې سیف فار ایگزامپل دا ټوټل نوټس وګورئ دا فایل ما سره سیف دی دا به زه کاپي کوم پیسټ سپیشل وګورئ دا به زه کاپي کوم دې ځای نه کاپي را به شم یو نیو فایل ته او دلته به پیسټ ایز هایپرلینک په ما سره آن شوي ولې آن شوي دی ځکه دا فایل مخکې نه ما سره سیف دی اوس که زه یو نوی فایل دې ځای نه والمه نو کله چې زه یو نوی فایل اخلمه لکه زه کوم چې انګلیش نوټس او ګورئ دا زما لیکل شو دلته انګلیش نوټس نو دا به زه لومبې سیف کوم سیف دا سیف کوم لومبې زه کوم چې say انګلیش نوټس فایل and then save very simple اوس چې ته هر یو حصه راخلې که دا لیکل ته راخلې که دا ته راخلې که دا ته راخلې هر یو چې ستاسو چایس دی زه به دا لیکل دې ځای نه والمه دا به کاپي کوم او بیا به راشم یو نیو فایل ته زه به راشم دې ځای نه پیسټ ایز هایپرلینک ګورې ما سره آن شوی دی ډېر اوس دا فایل دې ځای نه کلوز کا ډزنټ میټر کلوز یې که دلته خو چې کله تاسو په دې فایل باندې کلیک کې او ګوره دا دې یس که نو ګوره دې فایل ته به تاسو اټومیټیکلی راولي هر څه چې تاسو دا فایل کلیک کوئ او دا مې یس که دې ځای نه دا به تاسو له چې کوم دی دا فایل خلاصي یاد ساتئ ډېر اوس خو بغیر زه په دې ته وایي هایپر د لاستې ساین ته څه وایي هایپر ورته ویلی شي اټ نیویګیټس دا تاسو بوځي نو ځکه ورته لینک ورته ویلی شي او مې دا تاسو سره کار کوي هم نه ځکه په آفس بټن کې په ورډ آپشنز کې چې کله هم تاسو دې ځای نه ایډوانس ته راشي دلته نو پای کې یوز کنټرول پلس کلیک ټو فالو هایپرلینک چې کله دا ټیک مارک آن وي او دا هم اوکې که نو بیا تاسو په دې 1000 بار کلیک کوئ دا به کار تا سره نه کوي ولې تا ته وي کنټرول ونیسه د کیبورډ نه چې کله کنټرول د کیبورډ نه ونیسې هلې به ته کلیک کوه کار به در سره کوي داسې سره نه کوي او تاسو به چې دا میسج ما ته ولې راکوي دا پیغام ما ته ولې راکوي دې څه وایي hyperlinks can be harmful to your computer and data to protect your computer only those hyperlinks from trusted sources we آیا دا ته پیژنې this called Microsoft Office has identified a potential security concern مطلب یې دا دی چې دا ټیکس چې تا راوستی دی وي د دې شاته چېرته وایرس نه هغه خلاص نه شي تا ته ستا دا مایکروسافټ ټول فایل به ټول ډیمیج شي خراب به شي نه که ته یې ورته زه دا پیژنم دا ځکه څومره زبردست میسج تاسو له درکوي که ته غواړې چې دا میسج تا له بیا در نه کړي او ګوره اوس بار کلیک کوم کار نه کوي ولې نه کوي چې کله پې د پاسه دا ماوس پوینټر ودروې نو وي کنټرول ونیسه او بیا کلیک کړه نو هلې به تا ته زه کوم زه وایم بار زه کنټرول خو نشم نوي نو بس جست گو دیر آفس بټن ته به راشئ ورډ آپشنز ته به راشئ او دې ځای نه ګورئ ایډوانس ته راشه یوز کنټرول پلس کلیک ټو فالو هایپرلینک دا ټیک مارک آف کا او دا دې ځای نه اوکې که بس اوس وګورئ وداوټ کنټرول کی نیولو نه بغیر وګورئ کلیک زه غواړم دا میسج هم مه راکوه نو دا فایل هم ځان سره سیف کا دا فایل سیف کا and then کله تاسو کلیک کوئ نو تاسو له بار دا میسج به نه درکوي اوس هغه ته پته ولګېده چې آو دا لیکل تا پیژندل نو تا ځکه سیف کړي دي نو ځکه ما ته میسج راته اوس نشي راکولی دلته او هغه دویم فایل مې سیف کړو ځکه هغه سیف مې ودوي چې دا لیکل تا کم ځای نه کاپي کړي دي کم ځای نه پیسټ کړي دي نو ما ورته سیف کړل نو هغه ته پته ولګېد چې دا لیکل خو د سیف کړل دا خو د خپل لیکل دي نو ځکه ما ته هغه میسج راته اوس نه راکوي اټ ډز ناٹ
نو دا ډېر موږ سره اصل کې د past is past special and past is happening راځو دی فارم ته چې دا غزي بل پروګرام سره جوړوي شو د ایکسل سره of course آجا وای آجا چپ کر چپ سګور د لیکل دي دا به کاپی کوم دلته او را بشم دې ځکه رن ایکسل خو نه شنو خان دی بنخه زګر راشم پیسټ سپیشل تا پیسټ سیپر لینک باندې ټټټټن and then yes وګوره دا ورډ فایل دی تاسو دوی دا دی هغه فایل وګوره دا کلوز کوم بالکل MS Word کلوز کوم دی زنه وګوره زه په دې فایل کلیک کوم دلته ما سره MS Word نشته وګوره دا کلوز کوم اس ایکسل ما سره دی ایکسل کلیک کړئ ځکه say for example this one yes کا همدغه پروګرام فایل ماته اتوماتیکلی خلاص او دې ته اصل کې څه وایي دې ته وایي embedded commands ځکه چې دا ټول یو بل سره لینک دي دا د یو کمپنی پروګرامز دي کوورډ دی کې ایکسل دی کې پاور پوینټ دی کې ایکسس دی whatever you want to paste as happening تاسو یې کولی شئ ډېر نو ځکه دې ته embedded command وتی شي فارم ته راشي ډېر او بس یې کوم نو پروسس نه جوړي